ستا په سټ صابون ومه څه کېده دا بوټي خرابوي جوړ خیر دی دا ولې دومره خفه ناست یې مسله څه ده یاره خورشید خانه حالات داسې راغلي چې په جیب کې پیسې نه ټینګېږي ښه ډېرې پیسې را سره چې بازار ته وځي یاره بیا په جیب کې یو روپۍ نه وي ډېر زیاته ګراني م راغلې ده او جیب کې پیسې نه ټینګېږي په دې خفه ناست سوچ مې کوو چې څه چل به کوو دا خو دومره خبره نه ده یار د شی به وکړي زه ته طریقه ښیم هغه څنګه بازار ته به لاړ شي ها او یو خزانه به ځان نه وایي ها او په خزانه کې به چې ته څومره پیسې ګټه کې جمع کوم سره منه لګي پزول کنه صرف دا خبرې ده کار وکړه زم سره خبره مې خوښه شوه بازار ته به لاړ شم او خزانه به واخلم چې کومې پیسې د ما سره سوا کېدی دغه ته ورچوم او په نورو به دا نه سړي زه اوس نوي کړه چې اسانه خبره ده دا خبره صحیح ده ټیک شوه زه صحیح ده ډېره مننه شکریه ځم ورځمه د خورشید خان نه خبره مې خوښه شوه اورې خزانه واخله پیسې ورته ور اچوه اورې دوستیا رالی څنګه چل دی بس خزانه مې راوړه خورشید خانه یاره دا خو تا ډېره غټه خزانه واخیستله یاره نو ما چې پیسې پکې ډېرې جمع کړو که نه یاره نو دا خو داسې خبره ده ته په 10 کاله کې هم نشې ډکولی په 10 کاله کې نشم ډکولی داسې وې پیسو نه دې ته خو وړه خزانه به کار خو بل شی ته خیمې ها هغه څنګه د میرزا ګل کاکا پټی خو لیدلی دی میرزا ګل کاکا ټماټر واغه ها هلته لاړ شئ د ټماټرو نه ډکوه تا ته پته ده نن سبا ټماټر په 200 روپۍ کیلو دي دانه په 50 پرېوځي دانه په 50 50 روپۍ کیلو لاړ شئ او هغه راوشي په مړه ډکې کټې ویې سې دوکاندار یې خرڅ کړه ډېرې پیسې بوټي دا خبرې صحیح ده یاره زم د میرزا ګل کاکا پټي ته دا به ترې راډک کړم او لاړ به شم د کوکو دوکان ته به یوسم او به یې پرې خرڅ کړم ډېره مننه یاره شکریه الله دې عزت وکړه آیډیا مې اوس ذهن ته راغله بل کار اوس ول نه کوم په دې میرزا ګل کاکا یې غربومه ولې نه ورله توبه خدای خدای دې د دوی کور نه غری وران کړي یار دا څه غویمه ده یار یار دلته به اوس چېرته نسوار ګورو یار ټول ځګې سوځولی دی یار منه خدای دې د دوی کور نه غری وران کړي پورې راته ښځه نه پرېږدي دلته یار دا څه عجیبه خلک دی شوتل هم چا اوبه کړي نه دي یار چې دې سر څه وکړو مړه قسم دې کارونه دي زما پې سر دی یاره خو السلام علیکم میرزا ګل کاکا څنګه خیر برابر یې بچیا څنګه ټولې برابر خیر دی خبر خو نه یې ولې بیا چېرته چا خیرات دی مړه ته خو ټول عمر په خیراتونو کې پروت یم ماما خو دا خبر نه یم ټماټرو کې دغه دوستۍ لګېدی ټماټرو پسې یو دقه شرمنګۍ راوړی دوستي دا جرت چې زما په پپټي کې په ټماټرو پسې نښتی دی زه خو دروغ نه یم ودرېږه د ده په سټ صابون ووامه څه شو زه پسې ولاړم داسې دی ورځمه د میرزا ګل کاکا پټي ته چې دا له ټماټرو نه راډک کړم راځم د کوکو دوکان ته به یې یوسم او به یې پې خرڅ کړم نو ډېرې پیسې به راله وکړي دا میرزا ګل کاکا خو نشته چانس دی چانس 자, 300, 350, 400 बस इंशाल्लाह ये 2000 रुपये बराबर को करा 500 सोना ना सोना टमाटर सोने पर इट्यावरे इधर द पसट साबुन हुआ म द खु तबाई वकړه د بوټو इधर द पसट साबुन हुआ म इसका पसट साबुन हुआ म सकेता د بوټو इसका पसट साबुन
صابونو ولې نه وګوره غل کو پر دې په دې بوټو نه خلاص کړم او ته چې منګې په سر راغستې دي چې دا ولول دا وسته شه دی ته مانه وسته چې منګې درنه ما ته سونه دي سونه د ټماټر د قدر نه څوک څه خبر دي دا خو راځي د قبر په پردو پټو کې راځي د غلاګانې کې خو دې دوی نه د عمل خلاص کیسه اله خدایا اډو کې لاله مال کړه اله چا خبره صحیح ده نن سبا د چا اوري دا به ولې څنګه چې زما ده وکړو اډو کې لاله مات کړه اله